إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصحابة دا سیرت مبارکه سلسله مونږ شروع کړې و. بعض صحابه کرامو سیرت مونږ بیان کړو. نن چې کوم انسان سیرت مونږ بیانو نو هغه انسانانو کې دی چې په اوله کې اسلام قبول کړي. په کوم ورځو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو نو باقي ورځو کې نږدې ورځو کې د اسلام قبول کړي. دا انسان سیرت مونږ بیانو چې هغه د سیرت نه به دا خبره ثابتېږي چې د انسان که نسب نه وي خو چې کله به دینداري نه هغه اوچتېدی شي. د ده د سیرت نه به دا ثابتېږي که انسان ښکلی نه وي نو هم دی د الله سبحانه وتعالی په دینداري باندې اوچتېدی شي. او د ده د سیرت نه به دا ثابتېږي چې په دین کې قرباني ورکول دا صرف د زورورو خلکو کار نه دی، بلکې دا به کمزوري او زورور او ښکلي او بدرنګه او ښځې او سړي ټول به قرباني ورکوي. دا به د دې عظیم انسان د سیرت نه دا خبره ثابتېږي. او ستاسو په دماغ کې به هغه انسان راغلی بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه. بلال ابن رباح ابو عبد الله د کنیت ته. ځینې علما نور کنیتونه ذکر کوي غو مشهور چې دغه ابو عبد الله. دا خبره مونږ وکړه چې د په هغه صحابو کې دی چې په اوله کې اسلام قبول کړي او د غلام اصل د حبشیو د افریقي اصل د حبشیو او بیا غلام په مکه کې د بنو جمح قبیله. بنو جمح د یو قبیله د بلال رضی الله عنه د دغه قبیله والا غلامو او ډېرې زیاتې سختې د الله سبحانه وتعالی په دین کې دغه په لار کې تېرې کړي دي. په دې باندې دی مشهور دي او په دې باندې مشهور دي چې الله سبحانه وتعالی ښکلی اواز ورکړی او په دې باندې مشهور دی دا وصف د ده سره دی مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن او هغه انسان چې اول پیر بانک دی ویلی. د بانک د مشروع کېدو نه بعد اول پیر چې په انسانانو کې چې بانک ویلی په اوچت اواز کې هغه بلال ابن رباح رضی الله عنه. بلال ابن رباح الحبشي. نو دی د حبشیو اوسېدو په مکه کې، بلکې ځینې سیرتونو کې راځي دی په مکه کې پیدا شوی والله اعلم. نو دی اوسېدو په مکه کې اول تر دې هېڅ نسب نه و، هېڅ نسب د ده نه و. غلام چې دا په معاشره کې کمزوری انسان او غلام دې ته نه وایي نوکرۍ ته. ګوره نوکرۍ ته غلامي نه وایي. غلام دې ته وایي چې یا به پیسو واخلي یا به جنګ کې بوځي. دې ته غلام. ځینې کسان وایي موږ غلامان. او ځکه یو کس ما سره دې کې بحث کوو دا خبره ثابتولو موږ غلامان یو. ما الله ته په رښتیا غلام کړي چې ستا غلامي خوښه. موږ خو د غلامۍ نه د دې ځمکې دا خېټه غوره کوو او په هغه ورځ به موږ ارمان کوو د مرګ، ځکه چې دا غټه فتنه ده. غټه فتنه ده. موږ آزاد خلک یو الحمدلله. نه چا په پیسو باندې اخیستي نه چا په جنګ کې راوستي. نو که څوک ځان ته د غلامۍ وصف باندې خوشحالېږي ورکوي د خپله کې یو سړی داسې ځان ته دې وایي غلام. خو نور آزاد انسان او اوچت انسان هغه ځان ته غلام هغه نه وایي. ځکه چې غلام چې که نه دی د دې مالکي. دا لنډ تعبیر دی. غلام صحیح د دې مالکي. اب مزدوري کوي که هغه په هر څه کوي د ده پیسې تر دې چې د ده میراث په چا ته پاتې کېږي اب د مالک ته پاتې کېږي. دې ته غلام وایي. نه دا بعض زړونو په زړه کې شوق ته چې ځان د غلامۍ ته ور واچي او دا خبره ثابتې په زور او شور سره موږ غلامان یو.
نو کې وسړي باول پوغو کنه پوي دی به ته دا دوا کو چې الله دې برښتیا الله برښتیا غلام کې چې ستاسو زړه د ارمان پوره شي چې ته غلامي وینې غلامي وایسته. بلال ابن رباح رضی الله عنه دې غلامو او دغه قبیله چې کوم منګوي بنو جمح او د بنو جمح چې د قریش کې یو نسب دی لکه قریش غټ خاندان دی غټه قبیله ده به دغه شاخونه دي جدا جدا یو بګی دی بنو جمح نه د په مکه کې سمقام نو او جسمانی صفات دي سره راځي چې تک توري انسان او د افریقي خلک هغه توري خاص کر دغه افریقي د ملکونه کم چې لکه سومالیا شو یا نایجیریا شو یا تشاد شو یا دې څه د خو شه د ملکونه چې تک توري ټول نه دیم د قشن تور او جسم نه نریو او بدني دنګو ځینې شرطونه کې راځي چې ډېر د حد نه زیات دنګو او ویښته ډېر زیات وو جسم باندې او د مخ باندې غوښه کم وه مخ یې نری و. دا د بلال رضی الله عنه جسمانی صفات دي چې سیرت کې راغلي یو خو نسب نشته بل ښکلی هم نه دی نسب یې نشته او ښکلی نه غټ صفت پکې دا چې اواز یې ډېر ښکلی و جمیل الصوت او قرآن یا خوږ اواز چې رب العالمین چاله ورکوي د الله سبحانه وتعالی اوچت نعمت دی. ډېر کسان په دې ارمانونو باندې او ځان یې ستړی کو شپه ورځ کوشش کوي خو د اواز ښکلی کېده د انسان کار نه دی که د انسان کار به هر چا خپل اواز ښکلی کړی وی خو دا د رب العالمین یوه خاص عطیه چې چاله یې ورکوي. دا د انسان په لاس کې دي چې د قرآن د حروف ښکلي ووایي د قرآن په ترتیل او په تجوید سره ووایي دا د انسان په لاس کې خو دی په لاس کې نه دي چې اواز خوږ راوباسي د رب العالمین خوږ اواز ورکړی و. او غټ صفت پکې بل دا و چې څوک به دې نه پرېښودو چې مخامخ د ده صفت وکړي او په دې باندې به خفه کېدو او چې چا به د بلال رضی الله صفت کو مخامخ نو سر به کوز ونیو خپل سترګې به هم کوزې کړي او د دې مخ نه به ښکارېدو چې خفه شو او دا به وي انما انا حبشي زه خو د حبشي یم كنت بالامس عبدا پرون زه غلام وم نو څه زما صفتونه کوي زه پرون غلام وم او اصل د حبشي یم نو صفتونه زما مه کوي دا د هغه تواضع او عاجزي ده د تواضع او عاجزي او نیکان خلک یې دي چې دوی کې دنه الله سبحانه وتعالی عاجزي اچولي او کوم سړی چې عاجز او تواضع پکې د خلکو له صفت کوي او دا کوم سړی چې غواړي چې خلک زما صفتو کې خلک یې صفت نه کوي رب العالمین دا نعمت هغه چاله نور کوي څوک چې غواړي او څوک چې نه غواړي هغه له ورکوي. امام ذهبي رحمه الله مشهور عالم تیر شوی دی مشهور عالم بلکې ځینو علما وایي هغه دغه کتاب لیکلی علم الرجال او علم الحدیث او دا کتابونه هغه لیکلي یو کتاب دغه 40 جلد دی یو کتاب دغه 50 جلد دی او ډېر شي کتابونه لیکلي او د رسول صلی الله علیه وسلم نواله د خپل وخت پورې یعنی تقریبا 200 کاله د دې 200 کاله پورې هغه ټول علما هغه ته یاد دي کوم چې تیر شوي او د کوم ځای کې پیدا شوی دی او په کوم ځای کې مړ شوی دی او کوم علم یې کړی دی او کوم یې نه دی کړی او کوم کتاب کې تکړه او په کوم کې تکړه نو علما د مبارک کې سوي ځکه علما وایي و امام ذهبي رحم الله تعالی د دنیا دي ښکارا کړي او هغه بګې دي سکتو وی پلانې ده پلانې ده چې وسو رسول سم نواله او د دې وسو کاله پورې یو سړی ته د هر څه په دماغ کې پراتی دی عالم مشهور عالم سلفي عالم تیر شوی دی وغټ کتاب لیکلی دی سیر اعلام النبلاء او نور کتابونه لیکلي په دې ټول کتابونو کې د غټ علما را جمع کړي صحابون د رسول سم نه شروع کړي او به یې په کتر راغلي صحابه بیا تابعین به یې په کتر چې څومره اوچت علما ټول ذکر کړي خو ځانې به کې نه ذکر کړي په اخر کې بیا لنډه کې خبره کړي کړي چې کتاب ختمي وې زمانوم د پلاني زویمه د می نسب د می قبيله او د کتابونو ملي کړی دي او خلک وای چې دې کتابونو فائدې سره غستېش لکه دې کوم اوس د طالبانو ته اشاره کوي مسلمانانو ته زما د کتابونو وای نو په خپل نشي ویل چې زما کتابونه سړي
دا قیمتي کتابونه دا ګورئ نو خلک وایي چې دا کتابونه وایي او خلک وایي او الله دې وبخي خلک وایي او الله دې وبخي چې دا کتابونه د ډېر مفید دي د دې علم غوښته غواړي یو اشاره کړې ده او دیم ډېر په عاجزۍ سره د اشاره کړې چې زما دا کتابونه ګوري او د دې نه فائدہ اخلي دا حق پرس علما او دا هغه علما کوم چې اخرت غواړي امام زاهبي رحم الله وفات شو خو دنیا غیا دی هغه خپل نه وخت چې ما څوک یاد کی او خلک دې زما صفاتونه کوي نه هغه د نوخت رب العالمین دې مقام غل ورکو چې خلک صفاتونه کوي بلال ابن رباح رضی الله عنه باقي دا صفته یو ورځ لار ځان له او خپل ورور له جنې وغوښته نو کله چې ورغل ته نه راغوي هغه پلاران نشو یا دې دوه جن کو یو پلارو هغه نشو دوه خويند غوښتي ناغو دې تاسو سوکي نو بلال رضی الله عنه ته انا بلال زي بلال وهذا اخي ده زمارور دي عبدان من الحبشه من دوانه بوخا غلامان او د حبشي بوخا من دوانه غلامان كنا ضالين فهدانا الله من گمراه ولا له هدايت راكو اسلام له راكو وكنا عبدين فاعتقنا الله او من غلامان ولا الله ذات کړیو ان تزوجونا فالحمد لله کتاسو من لالون راكو الله شکر وان تمنعونا فالله اكبر او که تاسو د جنکې نه راکوئ نو الله لوی دی الله لوی دی څه مطلب موږ سره الله دی او چې سره الله نه هغه الله سبحانه وتعالی نه ځای کوي بلال ابن رباح رضی الله عنه څنګه ملاقات کړو د رسول صلی الله علیه وسلم سره او څنګه اسلام قبول کړو د ډېر عجیب واقعه دا همغه چې هغه د حبشو او مورم دغه وینځوا او د جمح قبيله سره به د بيزي ګړي ساتلي او د مور چې دغه قبيله سره وینځو دغه خدمتونه به کول د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت ته چرچا چې کله عام شو په مکه کې چې وسړی دی دغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه د خبرې کوي چې زید الله پیغمبري مو د الله نه بل څه دی بد حقدار نشتی دغه په وګونو باندې د خبرې ولګي دي او هغه به څنګه ولګي دي کله چې د مشرانو د خبرې کولې د قبيله کې به د مشران نه خبرې به کولې د بتوراتو نو دم په دې وګونو باندې دي چې ولګي دي چې دي سوکشتي نو ابو بکر رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم په غار کې دوانه او د پاغو باندې تیر شو ورس خپل بيزي ګړي رواني کړي او دغه بيزي ګړي د عبد الله ابن جدعان دغه بيزي ګړي د ساتلې رسول صلی الله علیه وسلم چې دې بارو کتنو یو کس روان د بيزي ګړي د رسول مت یا راعي هل من لبن وی پي موږ لرانه کی شپنکی موږ له پي رانه کی بلال رضی الله عنه چې مالي الا شات منها قوتي په ټول بيزو ګړو کې یو بيزه زما ده لکه مالک ما ته ویلي چې دینه ته پیسې کا او دا غینه خو زه پیسې کما ځان کمزوري ونده کړه نو کتا سو دا غواړي چې دینه پیسې کوي نو خیر دې نن تاسو اوس کې زبونس کا نن تاسو دوانه دینه پیوس کی نو رسول الله متي تیرا ولا منګه راوسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا وکړي چې الله به دې کې برکت واچي او به غو دروله نو دومره پي وشو چې رسول صلی الله علیه وسلم وسکو او خزانه به موړ کو او به ابوبکر صدیق رضی الله وسکو او خزانه به موړ کو او به بلال رضی الله باندې وسکول او خې به موړ کو او بیا وتویزه نه هغه چې لړنه هغه کم پي چې به دې بيزي کې پاتې شي هغه دغه نډیرو کم چې دوی سکلی تو په ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله دی وته ویا غلام دیږي کې غلام نه مطلب ګوره په عربي کې غلام څه ته وایي کشر ته وایي غلام نه مطلب د غلام نه کوم څنګه بجبه کی غلام یا غلام هل لك في الاسلام اسلام نه قبل ایسو فإني رسول الله صلی الله پیغمبر نو دبه کې سکندو نه دی لګول ډایرک ته وي څنګه خلک اسلام قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلمه خو او د په دغه وخت کې اسلام قبول کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اکتم اسلامک د خپل اسلام پټ ساتل کې ته کمزور
او زمونږ هم دې زور نشته دې ټیم کې زمونږ زور نشته. ځکه زه دې کې دې مسلې ته اشاره کول غواړم. د ځینې کسان چې کله ورته ووایي چې کله مسلمانان کمزوري نو په هغه ټیم کې به دوی په کافرانو باندې حمله نه کوي، نه دی به ځان سور کړي او شین به کړي ښه جهاد نشتی ښه دا به څه کېږي او دا به ولې کېږي. موږ وایو ګوره د رسول سیرت مطالعه کړه او بیا خبرې کوه. رسول په سیرت کې چې ګوره کوم ځای کې رسول کمزوري بعضې کې هسې نه دي ویلي. ځکه بلال رضی الله عنه ته ووایي چې ته خپل اسلام پټ ساته، نو بس هغه صحیح ده او لار خپل بیزي ګړي ځان سره بوتلي. کله چې خپل زی ته او علاقې ته خپلو کسانو ته ورسېدو نو هغه چې وکتو نو ورته د بیزي ته نن سر له ویستې وویاو ویده دې ګوره کوم ځای ته بولو هغه ځای ته وړه، هغه ځای ته روزانه ورځي چې دا پوی خو ډېر زیات شوي. فعلیک به نو هلته زه راځه. نو رسول صلی الله علیه وسلم پسې بلال رضی الله عنه 3 ورځې راغلی و دغه ځای ته او 3 ورځې رسول صلی الله علیه وسلم پیس کړي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیس کړي او دم پیس کړي چې واپس ولاړ بیزي کې هغې نه زیات پوی و. تر دې چې څلورمه ورځ وه نو ابو جهل د عبد الله بن جدعان په طرف باندې تیرېدو نو ورته یې وویل ستا د بیزو ګډو له څه دي دا خو ورځ په ورځ چې دی دغه کېږي دا غټېږي او جسم کوي د دې څه وجه ده؟ نو هغه ورته وایي چې موږ ته څه پته نشته خو 3 ورځې نه هلکې چې د بوزي راولي اول ته یې دي د پۍ چیرې هم ډېر شوي دي او بدنونه هم ښه شوي دي. نو هغه ورته ډېر هوښیار سړی و ابو جهل ډېر هوښیار سړی. جواب ورته شوی ابو جهل ورته ښه ستاسو هغه غلام هغه یو وی ورب الکعبه د کعبې په رب مې د قسمې دی په دغه پیغمبر پسې یو بل ځای پسې نه شي منع کوي د دې نه مې پرېږدی. خو ګوردې خبیث ته هم پته و چې دا برکت د رسول صلی الله علیه وسلم د لاسه راتلی شي بل څوک دا نه شي کولی. هغه وایي صحیح دی. نو بیا بلال رضی الله عنه یو ورځ کعبې خواله ورغی او قریش د دې کعبې سره په خوا کې ناست نو دې کعبې ته ورننوتو او شاته یې وکتل نو چا ونه لید. نو دننه پکې بوتان پراته وو په دې کعبه کې. نو دغه بوتانو له راغی او په هغو باندې لاړې وټوکلې او دی ورته وویل خاب و خسر من عبدکنا هغه سړی تباه دی او هلاک دی چې څوک ستاسو بندګي کوي. دغه د پوره کولو نه مخکې د واقعي دې ځکه اشاره ده هغه یرندوکو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم واړه سنت باندې عمل نشي کولی. په وړو سنتو باندې نه شیخ صاحب زموږ په کلي کې سختي ډېره ده او مشران خفه کېږي او تره مې دا وایي او نیکه مې دا وایي او مور مې دغه وایي. د لهبرې د ځینې پکې د ښځو نه هېرېږي د ښځو د لاسه ګیره نشي پرېښودی. یوه ښځه راته وایي چې ته داسې خریلی ډېر ښکلی ښکاري نو اوس څه وکړو؟ یا به د ښځې زړه ساتل غواړو یا به الله راضي کول غواړي بس ښځه به راضي کړو یو خو به کول غواړي. دا واقعه چې انسان واوري نو په هغه کې به چې مؤمن او ایمان پکې نو جرأت به پکې پیدا کړي چې دومره کمزوری انسان د دومره غټې قبیلې په مخ کې د هغوی بوتانو باندې لاړې توکي او هغو ته دا خبره کوي. وایي کله چې ما دا کار وکړو نو قریش خبر شو نه دی وتښتېد. وایي زه وتښتېدم او خپل دغه چې کوم مشر عبدالله بن جدعان د هغه کور ته ورغلم او هلته پټ شو. نو دا خلک رالو ټول د مشران د قریش ته عبدالله بن جدعان کور ته ودرېدو او هغه ته یې وایي چغې ورته بهر نه وایي اصابوته وایي ته هم که څه خپل دین پرېښودی دی پلار نیکه. هغه راووتو هغوی تاسو دا څه ګډوډي وایي زما په شان سړی زه خو ستاسو ورور یم زه مشر یم د خاندان زه صحیح دی چې تاسو زما خبره نه منئ په ما یقین نشتي. نن به زه 100 اوښان د لات او د عزا په نوم باندې حلالوم او په هغه ورځ هغه 100 اوښان حلال کړو د لات او د عزا بوت په نوم باندې. چې تاسو څه ګډوډي وایي زه خپل دین پرېږدم. نبي هغه ورته وایي چې فإن أسودک صنع کذا وکذا. زه صحیح دی ته خو صحیح خو ستا سره چې دا کوم تور دی د دغو الفاظ دي وایي تا سره چې دا کوم تور دی د نن دا چلې کړی او دا چلې کړی. هغه راوغوښته او بیا په هغې کې منځ کې واقعه وه او تپوسونه وپوسونه یې کول. نو په اخره کې عبدالله بن جدعان امیه بن خلف او ابو جهل دې دوانو ته ووایي چې شأنکما به فهو لکما نورې خبرې پرېږدئ
خو دې کارو کې چې دا کس ځان سره بوزي او د ستاسو دیو چې سو سره کوي یا کوي نه دی حواله شو ابو جهل ته او چاته امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف د مشر چې کوم ول ډیر سخت عذابونه ورکړي د دې چې د اخوا ووري دغه طرف ته او امیہ دا وی د نن ورځې نور به نه ډوبېږي الا په دې حال کې چې دی غلام به اسلام پرې خو دی. موږ به د سره دې حال کوونن چې د نور ډوبېدونه مخکې به د اسلام دا به د پرې خو دی. او تاسو دا منظر په خپل ذهن کې راوستئ شي چې دا به څنګه حالات په دې بلال رضی الله عنه باندې چې ټول قوم دا خلاف ته او مشران او دا قسمه دمکیانی او دا قسمه عذابونه او بدی کې هغه دین نه پرې خو دی. او موږ چې معمولی سخت راشي نو بیا رانه الله یې معمولی سخت دې صحابو د قدر ولې ډېر اوچت دی او ولې الله بخری دی ولې ټول جنت ته تللی هغه وجه دی چې دوی اسلام له قرباني ورکړي او ځکه دغه سره قدر څوک چې بس کم شي به قرباني ورکړي هغه سره قدر کم کسان چې سعودي کې ریالونه ګټي یا په دوبۍ کې یا په بل ملکونو کې دغه سره ریال ډېر سخت قدر او کم چې وکیل کې ناشي هغه سره ټلیفون کوي پیسې راولېږي او کمی دی راولېږي ته مزدوري نه کوي او تا ته وګورو کار ته دی خو دا کم چې دلته ناشي هغه ته خبره نه تراشته ته پته ولګي. دغه شان مونږ یو د اسلام مونږ ته په میراث کې پاتې شوی مونږ سره هیڅ قدر نشته د دې قدر هغونه ته پوښتنه کوي اسلام څنګه نعمت ته څنګه اوچت نعمت دی د دې تاسو هغونه کو نه غو به ته وایي چې د څومره اوچت نعمت ته ځکه چې دا ویني تو شوی دی لپاره دا وی خزي او بچی دا غوونه پاتې شوی دی دین د لپاره غو ټوکړي شوی دی دین د لپاره ځکه دا غو سره ډېر سخت قدر او موږ خو بس پلار مسلمان دی نکم مسلمان دی د سلسله روانه بس اسلام موږ ته پاتې شوی نه دی والا کو چاته امیہ ته. خبر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سوی وی وکسانو چې هغه اول پیر چې کړه اسلام قبول کړه اسلام راخاره کړه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکسانو چې دوی ښکارا ګرځیدو چې موږ اسلام قبول کړه. رسول الله پیغمبر دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمار او دغه مور سمیہ او صہیب او بلال او مقداد رضی الله عنهم اجمعین دغه وکسان دي خدا کسان دي چې راخاره شي دي موږ اسلام قبول کړه. فعما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې رسول صلی الله علیه وسلم دی نو داغه د تر د لاس هغه ته چا سني شوی ابو طالب دغه چې ابو طالب د قریش په مشرانو کې او هغه د خپل ورورته ولاړ او داغه مرسته کوله نو هغه ته چا د دې لاس یې سني شوی عبد الله بن مسعود دا خبره کوي. او اما ابو بکر چې نو فمنعه الله بقومه داغه قوم داغه سره ولاړ اقوم به کده تاسو ارسوي خو ګره دې زمونږ د قوم نه دی سید اسلامي قبول کړي دا کار غلط کړي او زمونږ دیني پرې خو دې خو ګره سوته ویلې نشي ځکه چې سړی زمونږ نه دی باغو کې دا کارو او اوسم په دې ځینې جاهلانو کې د اشتی چې خپل نسب ولا لپاره هر څه کوي کده په حق دی او کده په باطل خو چې داغه د قام سره تعلق ساتي او داغه د قبيله سره ساتي بس دې داغه مرسته وکړي. او دا باقی چې کوم دی باقی شو پاتې شو پینځه دا باقی پینځه چې دي نو مشرکین دي چې چلو کو چې دوی ته به زغری واچولې د جنگ زغری چې دا به ته بدل لپاره سوچ لاندې به کپڑے سنوي او بیا به نور ته ودرولي وو او هر یو ته به ته دا خبرو کته دا وکته دا وک باسو به دا خبرو کړل ګندې ونی سړی نه کافر کی وی ټول کې سنه څه کمزورتیا راخاره شو الا بلال سوید بلال رضی الله عنه چې ډیر سخت انسان او ډیر مضبوط ولاړ په خپل دین باندې کله دا ټیم کې د دې خبره کړې مو دا غوډ رضا کول لپاره په دې باندې الله په قران کې وایي چې دا سړی نه کافر کی خو په شرط دی چې د بزړه کې ایمان چې بزړه کې ایمان نه او بزړه دا خبرو کې به کافر دی الا بلال رضی الله عنه فقد هانت عليه نفسه في الله هغه خپل ځان د الله د پاره یا د الله په لار کې قربانول دا ته معمولی خبره ښکاري ده ځان په ګران نو ګران پیسو ګران په الله سبحانه وتعالى دینو لکه اوس مونږ یو نو په موږ خپل بدن ګران دي خپل بچی ګران دي خزي ګران دي مال ګران دي او رب العالمین دین چې ولایت بالله هغه بیا په اخره کې هغه نمبر راځي
ها نو دا غسر شي چلو کو دا غسر دي چلو کو چې فعطوه الولدان نو دو الکانو له دغه په مری کې پړې واچو او دا پړې دو ماشومان له ورکو نو بس هغه به د مکی په دي خړونو کې ګرځاو را ګرځاو دي چې نه ګرځاو چې پړې به راخ کودو د بشات روان نه پړې به راخ کودو او دیو بزمکه باندې پروتو او په دې غرونو کې او په دې ګرم زمکه باندې او د مکی ګرمي ته سمالومه چې غرونه تور کړي په دې کې به د راخ کودو کته به وړو بره به وړو او دا پړې باغ ته پروتو به چې دغه لکان ستړي شو نور ځوانان دي سره هغه به دیونو او دا چل به سره کو او داغه د خلینو به یو ټکی راوته احد چې الله یو دی الله یو دی کته سو هر څوک هغه ته دې وایي چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم دین نه مانی هغه به ته وکړو او دا ویني به لري مخ نه پاکي کړی او دې سترګونه او دې خلینو او به خپل خبرو کړه احد الله یو دی او هغه یو دی او الله ته سوال کوي چې دې امتحان چې دا مونږ را نشي ځکه چې مونږ په دې معمولی امتحان کې د پیسو په امتحان کې مونږ دې ته نشو ټینګېږي چې دې امتحان راشي چې څوک زموږ مری ته پړې واچي او مونږ په غرونو کې راکایي او لغړ بدن نه چې په هغه ټیم کې وګورې بیا مونږ څه کوو چې دې معمولی پیسو ته مونږ نشو ټینګېږي معمولی مزدوري ته مونږ نشو ټینګېږي غیر نه څه خراب کړي الله یې رانه ير کړی دین نه ير کړی هر څه پاتې شي نو چې د دې سخت په انسان باندې راشي او درته وایم چې الله ګورم پارچه باندې سخت نه راوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې ډېری سخت چې بچاره غلي هغه پیغمبران دي به چې څوک د پیغمبرانو په لار څومره غوته نږدې دي دومره په باندې سخت راځي نو رب العالمین ارچاله د اوچت مقام نه ور کوي ګوره دا اوچت مقام دی او په دې امتحان کې بلال رضی الله عنه د دې پاشه دی چې تاریخ باغی گواهی او مخکې ووري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی نه دا امتحان الله ګوره په هر چا نه راولي الله باغ چا راولي چې الله به مهینی دا یو طریقه چې دلته عذاب په دې طریقه ورکو وی عبد الله ابن مسعود رضی چې کان من اشد المسلمین تعذيبا فی مکه په مسلمانانو کې چې مکه کې مسلمانانو ته چې په مکه کې کم سختي ملو شوی دي ټول نه زیات سختي چاته ملو شي بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه یو واقع د سره دام راغلی د کله چې بدل د سزا ورکوله ابو جهل بدی چلو کو چې دی به چې کله به نور ګرم شو نو باغ ټیم کې به دی راوستو او په یو ګټ باندې پاغي باندې به دل لغړ سملو سینه به زما کې سر لګیدل او باغي باندې سملو او بیا به یو غټ کانه یو غټ راوسو چې هغه به صدر 15 کسان راوچت کړه او هغه به په دمه لپاسه کې خو دا به اکفر برب محمد د محمد صلی الله علیه وسلم دی رب نه انکار وکړه داغه جواب هغه بغو دوکتو او به وتوی احد الله یو دی داغه سره څوک شریک دانشتي امیہ ابن خلف چې کله به خسخته ګرمي د مکې د بخه ګرم شو نه دی به راوېستو او زیبه وکنستو دا زیبه لک جوړ کو او دی به باغی کې سملو او به بل پاسه شګي او کانی دی بل پاسه واچو او دته به دغه خبره کوله چې ته په دې حال باندې پروتي تر دې چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم د رب نه انکار ونه کی داغه جواب به یو راته سه احد داغه عذابونه او سختي وی چې دلته ملو شي په دې لار کې چې کله راخ کودو په دې پړی باندې نو دنه به غوخي په دې غرونو کې پاتې کېدی او دنه به غوخي هغه په دې زمکه باندې پاتې کېدی خو دې فرق نه دراوسته په بلال رضی الله عنه کې بلکې بلال رضی الله عنه یو غرو د ایمان یو غرو د شجاعت او یو غرو د بادرۍ ناغه دوی ته سر نه لیکته کړي او نه هر منلې بلکې هغه د اخري وخت پورې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړی ده د اخري وخت پورې هغه د قویل دي چې الله یو دی او د سر بل شریک هغه نشته ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې سابق الحبشه چې دغه دی بلال رضی الله عنه ته حبشو کې اولنې کس
چې دی به د قیامت پر ورځ د دوی په سر کې ولاړ هغه څوک دی هغه بلال ابن رباح رضی الله عنه. بلال رضی الله عنه خدای آزاد شوی څنګه دی نو د هغې دو واقعې دي علماء ذکر کوي لږ معمولي فرق پکې دی. یو واقع داسې راځي سعید بن مسیب رحمه الله وایي چې بلال رضی الله عنه چې کان شحیحا علی دینه پر خپل دین باندې سخت مضبوط ولاړو ډیر مضبوط ولاړو لکه سړی چې ډیر بخیلی او د خپل مالی مضبوط نیولې پرې دینه دغه شان بلال رضی الله عنه خپل دین به نه پرېښودو. نو کله چې ورته مشرکین را نږدې کېدو او دله به سزاګانې ورکوي ده به وایي چې الله الله. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د عذاب ولیدو او د رسول صلی الله علیه وسلم سره طاقت نو چې جنګ یې کړی وی ځکه چې کسان لږو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی وی که موږ سره څه وی نو دی به م پې اغستی وی که موږ سره څه مال وی نو دی به وی موږ اغستی صرف د رسول صلی الله علیه وسلم خبره به وه او بیا د هغه د غار چې کوم ملګری و ابوبکر صدیق رضی او بیا کوشش کوو چې د رسول صلی الله خبره زه پوره کړم هغه به یې خبره ومنو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ په عباس ابن عبدالمطلب پسې او په هغه وخت کې دی مسلمان نه و. ورته وایي چې دا بلال رضی الله عنه ماله واله د دې امیه نه ځکه ستا د امیه سره خبرې ترې ډېرې نو ته د هغه نه ماله واله. نو هغه ورته په جواب کوي چې په دغه باندې څه کړي ته په هغه باندې څه کړي د هغه نه څه پیدا نشي ته اوس ویله بله دی ویله خیر ته خبره وکړه د هغه سره وایي صحیح بل ورسره بیا مې له وشوي زما کار ته ونو هغوی زه به دله وکړم. نو بیا لاړ امیه سره څه خبره اتره وکړه او هغه ته وایي چې ابوبکر صدیق دی تا نه دی. نو ابوبکر صدیق چې پسې کله ورغی نو اشتراه مدفون بالحجاره کله چې ابوبکر صدیق ورغه هغه له مال ورکو وای غستو نو دې په ټیم کې بزمکه کې خخ او دا غینه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې راويسته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشهور دي چې هغه ډېر غلامان آزاد کړي او په دې والليل اذا يغشى سوره الليل چې دې په دې کې الله سبحانه وتعالى د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکرہ کړي. دویمه چې کوم واقعه ده چې نه د دې آزاد شوی دی چې امیه ابن خلف یو ورځ لګیاو د املای لغړه کلی و او چمړی چاپک وسره او غیر اغسته د املای په واله. ابوبکر صدیق بعد طرف باندې تیر شو هغه ته چې الا تتقي الله في هذا المسكين دا مسكين ماته څه ظلم کې الله نه وېریږي نو ته به کوم پوری د عذابونو ورکې دغه څه خبره مانی نه نو ته به کوم پوری لګي ناغه ته امیه ته وی تا خراب کړی دی او کته بچکی یو بچیک خراب کړی تاسو دی ناغه ته هغه سزا ورکول به شروع کړو. نو ابوبکر ته سید زیدن عالم نو 15 اواقه دی ول ورکو او 15 اواقه یو چې دی یو د سرو زرو نن سبا 10 ګرامه جوړي یعنی سکم 3 تولې نو 15 نه سو جوړ شو یعنی 15 تولې ته جوړي 15 کنه او 15 تولې سره چې لکه نن سبا سره ورکی نه دې اعتراضات کو وی چې کله دې اعتراضات کو نه دې دغه ته وی امیه ته وی په لاته او په عزا مې دي قسمی که په یو او قید اغسته ما خرڅو دې تم تنګ شه نه لکه مته چې دې دومره سپکته ما په یو خرڅو. ابوبکر صدیق ته جواب کې سوي په الله مې دي قسمی کته مته سل او قی ویلې کنه ما دلم سل درکول تا د غصب خریخ ګره مونږ ته ډېر دروند دي ته په یو باندې خرڅو او کما ته دي سل ویلې سل دغه 15 دي دې 15 بجې لما سل درکو خو دې ماته د برې خودنو دې ماته نه غستو. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله وی ابوبکر سیدنا ابوبکر زمونږ سره مشر دی واعتق سیدنا او زمونږ مشر آزاد کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمونږ مشر دی او دغه مشر زمونږ مشر بلال رضی الله عنه غده آزاد کړي. ځکه بعض روایتونه کې دي چې راځي چې یو ورځ چې صفت کوو د بلال رضی الله عنه چا په کې دي چې د ابوبکر صدیق نم غوړل ځکه چې سخت او ډېری ملاوي شي ناغه د شړې ته قارش هغه غلې کو او دوی ته وی زم د ابوبکر صدیق په نیکانو کې یو نیکی یم د ابوبکر صدیق نیکانه چې ګوري کنه یو نیکی به کې زم ماته وګوره اسې چې آزاد کړم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د 10 مبشرین سیرت خو تاسو اوریدلې موږ دلته بیانو د باقي کې تاسو خیال کړو نو
هر اوچت صحابي په سیرت په اول کې موږ د اسلام د چا په لاس قبول کړي ابو بکر صدیق رضی الله به د غلامان د آزاد کړي به غلامانو کې مشهور شړې بلال رضی الله عنه د آزاد کړي او بلال رضی الله عنه به څومره اوچت مسلمان اوچت مجاهد ته جوړ شوی د ورسته په سیرت کې نه دا ټول د ابو بکر صدیق رضی الله عنه غنی کېانی او توفیق ته رب العالمین هغه ورکړه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت کو او مسلمانانو هجرت کو مدینه ته نو بلال رضی الله عنه هجرت کو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه او ابو عبیده ابن الجراح یزینی سیرتونه کې نور صحابه ذکر کیږي چې د دوانه رونه کولو د مسلمانانو په منځ کې سوخ بعد دا مسله رااله چې دا منځ منځونه خو پینځه منځونه او دې ته داخله کړه بلو څنګه بس په دغه کې خلکو مشورې کولې چا وی دي چې کار به وکړو لکه نصاراو په شان چا وی يهود چې کم کار کوي لکه یو خکر وسري باغی کې आवाज کوي چا وی د مجوسو په شان ور بلګو خدای چې نږدې خبره خلکو د نصاراو د خبره دوله چې د په دې چې نصاراو د دین د اسلام ته په دغه وخت کې نږدې دین دی نبی بدی ک عبد الله ابن زید رضی الله عنه عبد الله ابن زید رضی الله عنه هغه او د شیو او خوب وتره او په خوب کې هغه دا ولیدو چې دا بانګ هغه ته وخوي چې هغه حدیث وګرځي ته لند دغه کو چې دا بانګ هغه ته وخوي چې تاسو په بانګ دي سوي دغه کلمات وته دا کوم چې نن سبا بانګ کې ویل کی هغه پر رسول الله په سراغه او رسول الله سم ته وی یا رسول الله ما دي خوب دي رسول الله انها لرؤيا حق دا خوب حق دی عبد الله ابن زید رضی الله عنه چې کړه دا خوب ولید راغه پر رسول په ډېر څه خوشاله چې دا شرف وا ما ته ملو چې رسول الله ما ته چې بانګ ته وای رسول الله ته سید دغه بانګ دی خو بلال رضی الله عنه ته وخای ولی یا رسول الله بلال رضی الله عنه وی داغه आवाज ته نه خولې نو بلال رضی الله عنه ته خو نه ول پیر چې جمعه سره ته خطله بانګ ویله په اسلام کې هغه څوک دی بلال ابن رباح رضی الله عنه ذکر رسول الله په حدیث کوي د قیامت پر ورځ به بلال رضی الله عنه سید المؤذنین د مؤذنین سردار به دی ثم غټ شرف ته چې الله سبحانه وتعالى بلال رضی الله عنه ورکړو کله چې د بدر کې ټول جنگونو کې ګوره شریک شوی د رسول الله سره ټول غزواتو کې خو په بدر کې ډېر عجیب واقعه راغله کله چې جنگ ډېر ګرم شو او بلال رضی الله عنه د مسلمانانو سره دی او نږدې و چې د معرکه ختم شوه مسلمانانو خو گرفتو په دغه معرکه باندې الحمدلله الله سبحانه وتعالى فرقان ویلي او په هغه ورځ باندې چې الله سبحانه وتعالى کفر لکم شکست ورکړو ناغه هر سړی ته معلوم دي نو کله چې معرکه ختمېدو ته ندی کې امیہ بن خلف څوک دی بلال رضی الله عنه چې هغه چې غزابونه ورکول د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په لاس ورغی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو اوچت انسان په جهاد کې ډیر بادر انسان نو د دې او د غزوې د دوانه ونیو د بیا غسو چې کو زه دوی مړ کما په دې کې فائدې نشتی اکو ته چې مال لکه زه په پرې په دې کې فائدې کې ډیر مالدار دي ناغه ته چې زغره چې سامان سره جنگ دی د خبره کوي به چې کوم فائدې دا مال راکړي هغه ته صحیح وزره دوانه د سټون نیولې دی روان کړی دي ځان سره چا نیولې عبدالرحمن بن عوف رضی الله او پټي د چانه د بلال رضی الله عنه چاغي ویني نه زګي چاغي ویني نه هغه وځي زګي چاغه د خپل سخت راي دي نو بس د په دغه طریقه کې روان دي او د الله سبحانه وتعالى کارونو چې څنګه روانو او یو ځکه ته چلته دی دا کسان بوزي او د خپل قیدیان الته وتړي لمحه بلال رضی الله عنه یزینول نو چغه وره راس الكفر دا خو د کفر هغه سر دی امیہ ابن خلف یا به دینن پاتې کیږي یا به پاتې کیږي غلیش دا سړی باندې ولې مال وتی والو خمالدار سړی دی په دې مال موږ د غټه فائدې ملګری ته دې مړ کې نشته موږ ته موږ ته فائدې نه ملګری هغه تور رويسته او وجوه نه د عبدالرحمن بن عوف ونی بیا د عبدالرحمن بن عوف یې ګوره د زما قیدیان دي تغلیشه نه دی واجب په دمانه لاس نه کېدو په عبدالرحمن بن عوف باندې
نه بس هغه دنګ زیدو خو ته ټول ته چغوا او ټول صحابه دته ځکه چې صحابو خو دغه واقعي لیدلې دي خاص کر د مدینه چې کوم ځوانان دغه د واقعي لیدلې نه خو هغه په زړه کې یو انتقام او جذبه نو پوښتنه आवाज کې आवाज کو مسلمانانو ته یا انصار الله هي د الله مرګرو راس الكفر امیه د کفر چې کوم سر دی امیه ابن خلف هغه دلته ولاړ یا به دی بچ کیږي یا به زبچ کیږي یو بکی ټول راځم رامنډ کړو په دغه کې د عبدالرحمن بن عوف نه خپم لګیدلی و ځکه چې د خپل قیدیانو سره ولاړ او د تور د گزارونه چرایلو دغه خپل وکیم لګیدلی و ناغه بیا د سوچ کې ضرور اوس خیر بدی کې د عزت یو زما ځکه چې مسلمانان د شرامات شي په امیه ابن خلف او دغه بزوی باندې چې په یو څو سکند کې دغه سرونه د جسم نه جدا شو دا په بدر کې دا واقع راغلی و نه عبدالرحمن بن عوف او د دې اوچت انسان بلال بن رباح د دې په منځ کې د خپل واقع راغلی دی چې انسان ووري انسان په ځل کې چې د څنګه مرګري او څنګه رونو د الله د دین لپاره څنګه یو بل سره مینه محبت او سړی سره منظر جوړ کی چې دا غته وي چې دوی د سمو او هغه چغه والا وراشي پسې هغه سره بیا خو دې خوانو هغه به انتظار نه کوي ټول رامات او سکندونه سره خو پروت او بدن دی خو پروت به غلې شو چې خیر بدی کې چې وسه شم زغلې شم بلال رضی الله عنه رسول سره په هر جنگ کې شریک شه دا خبره خو مونږ وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کړې ده چې بلال رضی الله عنه چې د جنتیانو کې د گواہی رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي او څنګه ورکړي هغه ډېر عجیب حدیث دی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم انی دخلت الجنه وإذا جنت ننوتم فسمعت خشفة بين يدي نما ته دې سي आवाज راغی د قدمونو یا د پیزار چې زمانه مخ کې دی فقلت يا جبريل ما هذه الخشفة ما جبريل دا आवाज وما ته وی چې بلال يمشي امامك دا بلال رضی الله عنه ستانه مخ کې روان دی نو رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته وی بلال تا کم دي چې تعامل کې چې ته دې ښکاری چې الله به ته دې د سبق خلې دا غي اجازه ته وګوره وی رسول الله خاص عمل خو زموږ نشته الله اکبر دی وی زموږ خاص عمل خو دې نشته او مونږ چې شپې دوه رکعات تهجد کو ویرا شکه ته ودی دوه رکعات تهجد ځان نجریم بي سي بي بي سي ډو جوړ کو به اسی دا خبره ته چې تهجد له مسلې درایش او چې خلکو ته پته ولګي چې ما تهجد کړي او چې په درس کې کینی بیا خو مفتی دی او بلال رضی الله عنه ته وګوره چې هغه څومره غټ مجاهد او څومره ظلمونه هغه تیر کړی دي هغه رسول ته یا رسول الله سدي خاص عمل زموږ نشته خو یو عمل دی چې هغه چرته نه پریدم رسول ته یې سره وی زمي شي په ودس کې ګرځم ما باندې چې دې وخت نه راغی زبې ودس ګرځیدل همیشه زه په ودس کې او بل چې کلم او د سو کوم نو باغی بس بیا چې څومره الله مله طاقت را کړی دومره مونږ کوم نه پلی چې کله هم او د سو کوم کله هم ندی شي وخت په معنی راغلی چې ما او دس کړی او باغی بس بیا مونږ نه کړی نه پلی دا خبره ده وکړه په حدیث کې دي چې راځي رسول صلی الله علیه وسلم بلال انی سمعت خشخشتک فی الجنه مساله پیزار आवाज ده پیزار د आवाज ویلي رسول ذکر کوي چې غریب سړیو دا پیزاری د کجوري د ونی نه جوړ کړي نبی دا غي ځان خپل یو خاص आवाज یې چې انسان ته پته لګي چې پلانې راغی پلانې لا نو بلال رضی الله عنه صرف هغه جنت ته نه تللی ګوره دا هغه پیزار چې کوم دی هغه جنت ته تللی دا صرف د سدلاسه نسب دلاسه کنه دین دراسه مال وسره ډیرو نه خپلو نه زورورو نه هیڅ وسره نو سی وسره داو چې رب العالمین دین وسره او ځکه موږ وایو د چا سره چې الله د دې نه څه شی ورکته نه او چې د چا نه الله ورکته د دې سره څه شتي هیڅ وسره نشته نه د بلال رضی الله عنه سره رب العالمین او دغه دین وسره په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا حدیث به پوره کوم مخکې د فائدې پر اشاره چې کوم به رسول صلی الله علیه وسلم د جنت تورنه ته په ګډ کې زنانه او دس کو نو ما ته پوښتنه کې چې دا زنانه څوک ته جبرئیل ته ما ته وی چې د عمر بن خطاب رضی الله خزر نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې وی عمر بن خطاب نه سو باټینګ کې مجلس کې
وی ما ته د عمر بن خطاب غیرت رایت شو را شاته شو. عمر بن خطاب نه په جلا شو یا رسول الله ستاسو مخ کې موږ څه غیرت کو. دي چې انسانانو چې په دې دنیا کې او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیره ورکړی تاسو جنت یعنی. ډیر عجیب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم اشتاقت الجنه الى ثلاثه. قانون دا دی چې د مسلمانان شوق لري جنت ته. مسلمانان شوق لري جنت ته، دا قانون دی. خو درې کسان دي چې جنت هغه ته شوق لري او جنت وایي چې کله به درې کسان راځي جنت ته. او غدري دي علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عمار او بلال رضي الله عنه. دا درې کسان دي رسول زمو جنت په دې شوق کې دي چې کله به دا درې کسان الته راځي. بنو بکیر قبیلې نه څه کسان راغلي پر رسول سم پسې او ته وی زوج اختنا فلانا، وی زموږ د خور واده د پلاني سره وکړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته اين انتم عن بلال؟ بلال رضی الله واده کوي کنه. نو غلام په دویم پر چې بیرلو رسول صلی الله علیه وسلم ته بیا دا خبرو کړې زموږ د خور ناغو ته بلال رضی شتي کړو چې انسان لاړو په دریم پر بیا راځي. وی رسول الله زموږ د خور نو دی پر رسول زموږ وی دغه جنتی سړی چې دی د باره کې څه خیال دی پر بلال ونه وی سي وی دغه جنتی چې دی اين انتم عن رجل من اهل الجنه. جنتیان کې کوم سړی د خپل خور نه او خپل خور بلال رضی الله عنه ورکړه. اگر که هغه په خاندان کې او په نسب کې د بلال رضی الله عنه هغه چته. رسول صلی الله علیه وسلم ته یو پیر پته ولګید چې د بلال رضی الله عنه او دغه د خزي په منځ کې څه مسله راغله. نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی ثم بلال شته وینه نشته. وی تا که سو قار کړي خبر کړي ناغه ته چاو په مخ په ما به راځي او ما ته چې رسول سم داوی دی او رسول سم داوی. رسول سم ته چې ګوره بلال رضی الله عنه چې ته سوینو اګوره رښتیا وي. بلال لا یکذب، بلال چې دروغ نه وایي. خو بلال خپه کوه ما ولي دې خبرې ته وکړي. بلال لا تغضبي بلالا. خولي يا رسول الله دې تداوي وی بلال بخپکه نه او که خپه دي کنه الله بدل یو عمل قبول نکي. بلال رضی بخپکه نه او که خپه دي کو قار دي کو نو الله واستای یو عمل هم قبول نکي. دم د یو فضیلت د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې بلال رضی الله عنه اخیری پیر بانګ ویلې. وکم ورځ رسول صلی وفات کېدو هغه ورځ باندې بلال رضی الله عنه بانګ ویلو. به په مسلمانانو باندې څوک خلیفہ شو؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نو بلال رضی الله عنه ورغه ابو بکر صدیق په شکل خلیفہ شو یا خلیفۃ رسول الله. ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې د مؤمن غوره عمل چې دغه الله په لار کې jihad. ناغه ته دا خبره وسید او استاد نه څه مطلب دی؟ ناغه ته چې ابو بکر صدیق ته چې زما او د مدینې نو زموږ د الله په لار کې چې jihad کوم چې هغه په لار کې مړ شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ومن يؤذن لنا بنګ بسوک وي. د بلال رضی الله عنه په سترګو کې اوخ کړل دا خبره وکړه اني لا اؤذن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې د رسول صلی الله علیه وسلم بعد بل چا لپاره بنګ نه ما چې کوم بنګ وي دا رسول صلی الله علیه وسلم پورې خاصو او زه دا غینه بعد زه چر بانګ نشم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا وی چې بلال پاتې شه واذین لنا زموږ لپاره بانګ وای. بلال رضی الله عنه ګوره وی کته زه د خپل ځان لپاره آزاد کړم نو بیا خو ست خبره منم او کته زه الله لپاره آزاد کړم نو بیا ما پرې جزم دا خو ته نه ته ما الله لپاره ځکه چې الله لپاره آزاد کړم ما پرې دا غلا لا دمشق اول تخپل جهاد او د مجاهدینو سره مرګري شو او اخیری پیر چې کله مسلمانانو د عمر بن خطاب په وخت کې بیت المقدس فتح کو نو مسلمانان ټول په عمر بن خطاب پسې لاړو او غته ملتونو کړو چې بلال رضی الله عنه وایي چې بانګ وي. او بلال رضی الله عنه انکار کوي چې زه بانګ نه ډیر ملت وته کو چې ته بانګ وایي ځکه هغه کله چې باغه بانګ وایي دې د برابر سره اشهد ان محمدن رسول الله نه په دې ځکه باغه بیا مخ کې بانګ نشو پورا کوي ځکه چې رسول سم بوتره دی
د بانګ ته خولې هغه د طریقو ته خولې هغه د دین ته بیان کړي هغه سره پاتې شو نو څومره په دې خپو خیر هغه خبره ومنله او کله چې مدینه ته لاړ او جمعه ته بروخته او بانګي شروع کونه چې څنګه وي الله اکبر نو بس د مدینه د خزي او ماشومان او بوډاګان راوند ور رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله یهود هغه وخت راځي چې دې چې بانګ خو موږ د رسول الله په وخت کې اوریدو نن هغه لکه دومره دغه شو متاثر شو د بانګ نه چې د دې خبرې نه خبر نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راغونته کې شو او ټول رامنډ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله رسول الله کې جمعه کې ناست موږ اوس ورمنډ کې جمعه ته نور شو رسول الله بناسي دغه چې بلال د نن بانګ بلال چې بانګ وین رسول الله سره یې نکله چې هغه رالو او په هغه ورځ باندې په مدینه کې چې خلکو څومره جړلې دومره چې د مکه کې په مدینه کې عفون چانه دی جړل او د ټول حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او خپل مرګره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه راځو او جړل نو بلال رضی الله کله بانګوي او را کوشو او خلکو ډیر جړل نو بلال رضی الله عنه عمر بن خطاب ته وی چې زما یو خدمت ته وتا بنغوي سه ودنه بعد ماته د بانګ نه وای دغه بانګو دما تاسو په دغه وی ځکه چې تاسو په باندې ګرانی ډېر درانه کدی نه بعد زوی بانګ نه هو ته سید هغه د خپل په توري چې د بانګ مونږ ورونو به مونږ ځان کنټرول کولای نشو او به ټول مدینه په دغه ورځ باندې ټول مدینه به سیرت کوي چې ټول مدینه دي جړلې چې دې څه دغه نه دي جړلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن بلال رضی الله عنه هغه بیا دغه ورځ باندې د مدینې نه وته خلکو ته ډیر وکینه خو نه چې مدینه کې کینم ماته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي دي نزه بلل شم jihad لا واپس ناقه بهر ته او کله چې د مرګ څنګه کدن ولراغه په شام کې شام په علاقه کې نه چې کله ول څنګه کدن راغی نو اخذ ورته بخوا کې ناست او اخذي وحزنا هي څومره غټ غم دی او څومره تکلیف دی نو بلال رضی الله عنه څنګه کدن د سختې د لاسه د مخ پټ کړو هغه مخ راخکار کو او هو فی سکرات الموت هغه د مرګ په سختو کې ودوته الا تقولي وحزنا دا خبرې مکو وقولي وفرحا بلکې دې شوی چې هي څومره خوشحالي خبره غدن سباله وو عزت خپل مرګرو سره ملاويږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او هغه د مرګرو سره د خوشحالي خبره خپګان خبره هونه سبا خپل مرګرو سره به زه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په کوم پسې چې زما د زړه ټوکړي ټوکړي شي د مرګ نه بعد او زما غټ ارمان دي چې دا سره ملاوي شو نو دي کې د خپګان خبره نشته بلکې د خوشحالي خبره او مؤمن باندې چې کله سخت مینو سړی ته نصیحت کوي نصیحت په یو ټیم کې نه پریدا دي چې نه د فائدې ته بیانو او زموږ د طریقې د چې موږ سیرت دي نه بیانو چې یو قصه کو بلکې د دې سیرت نه فائدې راو باسو چې موږ عمل وکړو دي چې دا فائدې د کپتا باندې سخت او کراهت چې څوک غلط کار کوي هغه به منکه په دې باندې واقع ذکر کوم د شیخ محدث العلامه ناصر الدين الالباني رحمه الله شیخ البانی پیژنې کنه پیژنې شیخ البانی چې څوک نه پیژني نه د علم نه ډېر لري علم په مشرق کې د مغرب کې دومره غټ عالم تیر شوی په 1420 هجری کې وفات شوی یعنی د نن نه 14 کاله مخکې تقریبا وفات شوی شیخ ناصر الدين الالباني رحمه الله شیخ ابن باز رحمه الله وی د زمکه د اسمان لاندې د بشن عالم نشته او داغه شاګرد وی چې یو پر زری شیخ سره په گاډي کې ناسومه او مونږ روانو سفر یو کوچ یا خو هغه چې مدینه ته روانو یا مکه ته روانو ماته اوس دي چې لکه دا کې چې ګوره د مکه نه مدینه ته مدینه نه مکه ته شیخ ناصر الدين الالباني د شام دی د سعودي عرب نه د شام و نو په لار کې په مونږ باندې گاډي وړو د اکسیډنټ شو او زموږ د گاډي بالکل وچاته نو خلک ټول لا تاو شو او شیخ صاحب چې دی شیخ البانی رحمه الله ډیر په بد حال باندې بغاړي کې خچ او نور کسانو دغه شاګردان چې کوم هغه موږ نور گاډي مو ټول لا جمع شو نو په دې منځ کې به یو سړی دا وی یا ستار لکه ستار مطلب دی چې الله پردې اچي په انسان باندې ستار مطلب څه دی پردې اچي مونږ نه الله په موږ باندې پردې راوچو دا مطلب دی نو شیخ صاحب دې گاډي ناواز کو نری کمزور غوډه کې आवाज راووت موږ چې ګوره سوي موږ ورنيږي موږ شیخ سه وې دې کسته وجه ستار مو ستیر وای الله بنو کې ستار نشته دې کسته وای
چې د الله په نوم کې ستار نشته، ستیر راغلی په حدیث کې. دې کس ته دا ووایه، نو موږ ښه په ژړا شو چې دی په ګاډي کې د ننښتی او دی به ورسره وباسو، غټه مسله ده. خو شیخ په دغه ټیم کې هم یو کس ته نصیحت وکړو چې دې کس ته دا ووایي د زما आवाज واورېد، یو کس بار دیګر ستار ستار وایي. نو الله پردې اچوي، خو هغه نوم ستار نه دی راغلی په قرآن او حدیث کې، هغه ستیر دی. او دا تاسو هم فایده یې زده کوئ. ستار نوم د الله نشته، عبدالستار چیک دی، غلط دی. صحیح څه دی؟ ستیر دی، عبدالستیر. دا خبره مې دې پورې ذکر کړه چې په مسلمان باندې که سخت می او کراهت پی، خدای په هر ځای کې د رب العالمین دین بیانې او په هر ځای کې د الله رضا لټوي. بلال رضی الله عنه په شام کې وفات شو او تقریبا 20 هجری کې وفات شو، او په هغه وخت کې د هغه عمر چې دی سره پاسه 80 کالو، او غالبا هغه ځای چې دی هغه په نن سبا په اردن کې دی. کوم ځای کې پوخا به دغه علاقو د ټولو ته به سي، ټولو ته به شام وي، نه په کوم ځای کې چې هغه وفات شي غالبا هغه ځای نن سبا په اردن کې واقع کیږي. او دې سره چې د بلال رضی الله عنه سیرت اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دغه نیکانو خلکو په نقش قدم باندې روان شو. الله سبحانه وتعالی زموږ ملاقات د هغوی سره په جنت الفردوس کې وکړي. الله سبحانه وتعالی زموږ مور پلار وبخي، کوم چې ژوندي دي الله دې په ژوند کې برکت واچي، او کوم چې مړ دي الله رب العزت وبخي. او الله سبحانه وتعالی دې د هغوی حشر د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وکړي.